صحیح دوی چې په ګرجو کې د دنیا فیصلې وشوې، په ګرجو کې د دنیا فیصلې وشوې، په جومات کې د ایمان پر رڼا جنګ دی. د عبدالسلام صاحب د کلام دپاره زه لطیف الله ورته خواست کوم چې راشي. د عبدالسلام صاحب کلام لطیف الله. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صدیق جټ صاحب او معزز کامرګانو، السلام علیکم. زموږ د دیر یو نوموړ شاعر دی لیاقت سوز، هغه څه شعرونه زه تاسو په مخکې مخکې کومه. د دې پس منظر څه داسې دی چې یو د مور او د لور څه تکرار دی. په لور پسې څه رشته راځي مختلف کسان، نو هغه د هر یو په باره کې خپل مور ته جواب ورکوي. په دې کې نمبر 1 ډاکټر صاحب دی، دا اوس خپل مور ته جواب ورکوي. ممی ډاکټر دی د پردو ښځو نبضونه ګوري، ممی ډاکټر دی د پردو ښځو نبضونه ګوري، په سټیتوسکوپ باندې د پیغلو اندامونه ګوري. د کوټ په جیب کې پرتې دي دوايانې بلا، د کوټ په جیب کې پرتې دي دوايانې بلا، په هسپتال کې تر چاپېره یې نرسانې بلا. ځان له بخوري ویټامین ډي سحر ماښام په مخه، ځان له بخوري ویټامین ډي سحر ماښام په مخه، ممی په ما باندې خوري ډایزاپان په مخه. ځان له بخوري ویټامین ډي سحر ماښام په مخه، ممی په ما باندې بخوري ډایزاپان په مخه. ممی وټ نانسنس، ما ته دا رشته منظوره نه ده. دویم لیکچرر صاحب پسې راغلی دی، زه په خپله لیکچرر یم، دې کې به نور هم ډېر ناشي. دا بل تصویر د لیکچرر دی، دومره خوار دی ځکه، دا بل تصویر د لیکچرر دی دومره خوار دی ځکه د معیشت د لاسه ټینشن کې بیمار دی ځکه زموږ په شان کې خو نه دی. سر یې سپین شوی دی نظر یې شوګیرو وهلی، سر یې سپین شوی دی نظر یې شوګیرو وهلی، چېرته د خوار غریب د سوخ د کوخیرو وهلی. دا لو لیټر چې لیکلی ټول غلط دی ممی، دا لو لیټر چې لیکلی ټول غلط دی ممی، د ارمانی د امریکې د شهریت دی ممی. ممی لیویټ، ما ته دا رشته منظوره نه ده. بل پولیس صاحب پسې راغلی، پولیس افسر دی، پولیس افسر دی د دې برید د چنګیز خان په شانته، پولیس افسر دی د دې برید د چنګیز خان په شانته، سترګې سرې وي هر وخت د شیطان په شانته. زه به حق مهر غواړم د اف آی آر به لیکي، زه به حق مهر غواړم د اف آی آر به لیکي، چېرته د غلا مقدمه زما په پلار به لیکي. ممی لیویټ، ما ته دا رشته منظوره نه ده. ممی د ملک او لیاقت سوز ته به ګډبای وکړو، زو په یورپ او امریکا کې به وسټرای وکړو. والسلام.